دلته کې ایډیټ گیم والا دا راغه کو او په دې کې چې یو مسله راځي هغه صرف دا مسله راځي چې لکه دا ډیټ نه راوچوتای او دا غي مسله دا چې په دې کې دلته کې سپیس ته ټیک تا او د HTML کوم فارمیټ چې پاغه کې دلته کې سپیس نه دلته کې ټی ټیک تا نو کوم دا ټرای کولیټ سپوز تاسو دې ډیمو وخم چې دې سره وسه کول غواړي تاسو په هم لاجیک راشي په دې کې دا کوم سپیس چې دې کړی دې دا سپیس ختم کوم دې په ځای کیپټل ټی ولیکم ټیک تا او وس که زه په دې باندې ایډیټ کلیک کوم نو دلته کې هغه ټایم چې دی راوچوت شو برابر 12/9/2021 او 17:07 12:07 12/9/2021 او 12:07 او په 17 سکند باندې ټیک ده اوس په دې کې اقا ټی نشته نو دلته کې دغه کوي نو په جاوا سکرپټ په تر باندې موږ د دې سره دا کار وکړو چې کله په موډال په ایډیټ باندې کلیک کیږي نو دا ټیکست د سیو کېدو نه مخکې د string replace یو اپشن یو دغه جاوا سکرپټ فنکشن هغه په مونږ کال کو پدې کې ودا ټی مونږ ریپلیس کو نو د دې لپاره به مونږ راشو د اسټس ته پدې کې به جاوا سکرپټ ته مین جیس فایل به کولاو کو او ټایم چې کوم دی ډیټ دا ډیټ ته ټیک تا نو پدې کې موږ دا دغه سٹور کو خو وس ک پدې ځکه وای پدې ځکه به دا وکړو پدې کې وځي سکاور کې string string.replace string.replace یو دغه دی دې ته به دا string پاس کوم په دې string کې چې زه خالص سپیس ریپلیس کول غواړم دا فنکشن به یو پیرو ګوري چې کنفرم کو JavaScript string replace function دا دوه دغه اخلي یو کم ویلیو چې به کې ریپلیس کول دی هغه او بل چې دی د سر ریپلیس کول دی هغه نو زه دا زره ټی سره ریپلیس کوم نو آی تھنک چې دا دسی دی ټیکسټ خاطیک ته دا دسی دی دا په کم نمبر پوزیشن دی دا په فلټر 2012 دا ویلیو ده ټیک ده دا به زه د دې ځای نه ډاټ ریپلیس او زه په دې کې کم ټیکسټ چې دی ټیکسټ په دې کې امټي سټرینګ دی امټي سپیس چې کم دی هغه به زه ریپلیس کم په ټي سره دا به زه سیو کم او د دې نه به زه دا سټرینګ ډاټ ریپلیس د دې ځای نه ختم کم سینټیکس د دې داسې قسمه و ټیک ده که ټرای کو چې دې دغه کار وکړو که نه راځي ټرای په وکړو په ایډیټ باندې کلیک کو وس برابر دی هغه ټایم راغی ټیک ده ټایم راغی برابر دی نو د دغه یو سیمپل دغه سره دا دغه شو چې په دې کې دا سپیس چې دا موږ د ټي سره ریپلیس کو اوس د دې اپډیټ کویری رن کو د اپډیټ کویری رن کول لپاره به زه راشم انکلوډز ته په انکلوډز کې به زه راشم هینډلرز ته او په هینډلر کې به زه یو نیو فایل جوړ کم او نیو فایل چې دا به شي اپډیټ game ډاټ پی ایچ پی دا جی به استعمال کم پی ایچ پی ټیک ده دا فایل په دې کې موږ خپل کار کوو سپورټس دې دغه ته به راشو گیمز ته او دلته کې به په فن کم دغه چې دی فارم دی په هغه فارم کې به کار وکړو ایډ گیم ایرر میسیج دا به بند کو دا بلکې دا مین چې کم دی دا ټول مین ټول نه بندېږي مین ټول ولې نه بندېږي ځکه چې په دې کې دا موږ دغه کو دسی کو نو بیا کېدی شي بند شي دا مین بند شو ټیک ده وس ایډ گیم موډال به هم بند کو د ایډ گیم موډال بندول نه پس دا ایډیټ گیم موډال دی په ایډیټ گیم موډال کې دا فارم دی فارم له به موږ ایکشن ورکو ایکشن چې دی ایکشن به شي په انکلوډز کې هینډلرز کې ایډیټ اپډیټ گیم یا ایډیټ گیم یو شری موږ به اپډیټ گیم فایل ورل ورکو ټیک شو او په اپډیټ گیم کې اوس دا کوم انپوټس چې دي انپوټس له به نوم ورکو د دې ویلیو دې دا ویلیو به د هغه ځای نه راځي دې له به نیم ورکو د دې نیم به شي آی ډي جی آی ډي به کو ټیک ده د دې نیم جی آی ډي د گیم نیم شو
دغه شان به ولیکو چې یو شان راشي game ID دا نیم به شي game name ټیک شوه د دې نیم به شي game date او دا به ډپلیکیټ کو دا به شي game venue ټیک ده او دغه شان دا سبمیټ بټن چې د دې له به نیم ورکو اپډیټ گیم ټیک شوه په دې بټن باندې به زمونږ کاري اوس به مونږ دلته کې PHP کوډ د دې ولیکو if is set چې کله څه شی سیټي اپډیټ گیم چې دا په دغه کې $_post ما ورته هلته میتھډ هم زما خیال نه دی سپیسیفای کړی چې میتھډ ورته هم سپیسیفای کو میتھډ چې دی هغه به دی پوسټ ټیک ده او اوس په دلته کې په دې کې دا ویریبل کال کو اپډیټ گیم میتھډ چې کله دا ویریبل سیټي نو دې نه پس په زما خپل سکار چې کول دی هغه کول به غواړو اوس په دې باندې یو اف کنډیشن ولیکو empty که په دې کې یو هم empty $_post game name ټیک شوه یا or empty $_post game ID or empty $_post game date دا به دسی کو دا ټول به چیک کو په دې باندې او جدا جدا ورل نه شو لیکل ټیک شو خو بس یو به چیک کو چې مسلو به مونږ وای چې پلیز پرووایډ آل انپوټ فیلډز دیس از ا سټیټمنټ پورته ولیکو ټیک شو او دا به شي چې گیم وینیو دلته کې دا ټول فیلډز به چیک شي په دې کې به اف کنډیشن کې فرض کړه دا دې کې empty و دا فیلډ په دې کې یو هم empty نو دلته کې به ډالر په دې کې بدل کې هغه سیشن هم مونږ انکلود کو نو ډسپلی گیمز د براوالو یا به د سیشن راول د دینه دا فنکشن براولو او ډي بي کنیکشن براولو ټیک ده چې په دې کې دا هم انکلود شي د دې انکلود کول نه پس په دې ته بسل د کې کمنټ ولیکم check if games are empty check if any check if form is submitted دا if دا condition هغه شو اوس په دې تولی کوم چې check if any field is empty ټیک شو او اوس په کدا empty ونو په سیشن کې به زه ویلیو سٹور کوم په سیشن کې به زم چې اپډیټ گیم ایرر ټیک شو بلکې اپډیټ گیم ایرر نه دیس کار وکم دیله بزدا سیم کم گیم ایرر چې و گیمز کې دوباره دغه نشو کوله دا مين به دغه کو ایډ گیم ایرر دا ایرر پر زداغه کما او په دې کې بزل د کې ایرر خپل پیسټ کم ایډ گیم ایرر له ویلیو ورکم ویلیو بشي چې پلیز please fill all the required fields ټیک شو دله بدا ایرر ورکړه ټیک ده او بیا بدل د کوی چې header له لوکیشن ورکاو لاغه بس سمپل زبراشم دی ایډ گیم ته او دا header location به زه کاپی کوم دا بل ته پیسټ کو نو دې سره به header هغه location کم کار چې دی هغه به هم وشي ټیک ته دی به ریډایرکټ شي هغه پیج ته بلاړ شي که دې کې دا مسلې نه وي بیا به موږ دلته خپل کویری رن کو $SQL ټیک شو یو پیر ټرای کو چې کله زه په ایډیټ باندې کلیک کوم او زه اپډیټ وهم په ایډیټ باندې کلیک کوم او لیټ سپوز جریان دا ریکارډ ختم کوم ټیک تا
او دلته مال کې گیم وینیو ورنکړه او زه دا اپډیټ کم نو د دلته کې سټک شو ها نه ځکه دلته کې سټک شو چې لیکي به دا کار کوي خو دلته کې هغه ایرر میسج چې دی هغه ډسپلی نه کو چې دا ایرر میسج ولې ډسپلی نه کو دا به زه ریفریش کم دا به زه ایډیټ وهم دا به زه اپډیټ وهم نه دی چې کله امټي نو په کار دا دی چې دی دلته کې نه سټک کېږي دی هلته کې راشي هغه پیج ته نو چې دی ولې هغه پیج ته رانغی چې په دې کې یو ویلیو هم امټي ما خیال دی دا ټرای پې بیا وکړو او اوس دې سبمیټ کم نو برابر دی دی په دې کې دا ایرر ولې ورکوي صحیح په دې کې زما خیال دا کم سیکونډز چې دي د دې نه دا هم ختمول غواړي دا خو دا اوس صحیح شو پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز دې کې دا زوړ ټایم پروت د هغې د لاسه دلته کې دا کم د دې ځای نه چې ورته ما انټري کړي که نه که دا زه اپډیټ کم نو دا برابر دی صحیح ده پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز دا برابر دی څه مسله به کې نشته دا به تې زه ډیلیټ کم چې ماله دا ایرر نه راکوي او دا کم ایډیټ چې دی دا به اوس صحیح کار کوي ټیک ده پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز نه اوس خو ټول فیلډز پوره دي په کار خو نه چې دی ما ته دا وښی نو دا به چیک کو چې دی دا ایرر ولې ښایي مسله به کې ما دا کړې ده صرف چې دې ته مې هغه امټي فنکشن نه دی لګولی نو مطلب دا د هغه امټي الټه ریزلټ راکوي ټیک ده نو صرف دې یو ته امټي فنکشن دلته ولګوم دا رانه مس شوی د هغې د لاسې دا ایرر راکوم نو ایډیټ اوس چې زه په اپډیټ کلیک کم نو د دې پیج ته راځي برابر دی ټیک شو چې کله به کې یو فیلډ امټي دی بیا ایرر ورکوي اوس دلته کې اس کیو ایل خپل لیکم اس کیو ایل چې دی که نه دا به ولیکو چې اپډیټ یوزر نیم څه فیلډز چې زه اپډیټ کول غواړم هغه به ټول راوالم نو زه دلته کې چې دی ټول دغه به زه اپډیټ کم ټیک ته او دې له به دا نوي ویلیوز ورکم نقشان اپډیټ دا د اپډیټ کویری ده دا د اپډیټ کم ټیبل یا ټیبل او بیا سیټ کم دغه چې دی ویلیو سیټ کول څه ته غواړي هغه ویلیو به سیټ کو ټیک ده د هر یو په سیټ نه پس زما خیال بیا کاموي ټیک ده او د هغې نه پس بیا نغی کم کنډیشن باندې دغه کول غواړي ویر کنډیشن نو اپډیټ ټیبل نیم چې دی هغه دی گیم سیټ آی ډي خو به خپله خو جی نیم از ایکول ټو لیکې به ولیکو چې جی نیم ټیک شوه او بیا به پسې ولیکو چې جی دغه دی ډیټ دی از ایکول ټو جی ډیټ بیا پسې ولیکو چې جی وینیو از ایکول ټو وینیو از ایکول ټو جی وینیو دا وینیو شوه او بیا بس کنډیشن ورکړو چې په څه باندې کم یو اپډیټ کول غواړي ویر او د ویر نه پس پوره کې جی آی ډي از ایکول ټو آی ډي ټیک ده دا به اوس دغه ته ایس ټي ایم ټي ویریبل شو از ایکول ټو ډالر پی ډي او
او دې ته به ولیکو چې پریپیر کویری به پریپیر کړي، دې ته به اس کیو ایل پاس کړو چې دا دغه دې لپاره پریپیر کا، او دې ته به بیا اس ټي ام ټي او دا بیا ایگزیکیوټ کو ای ایکس ای سی سی یو ټي ای دا به ایگزیکیوټ کو، او دې ته به ارې چې کومه ده هغه ارې کې به دې ته ویلیوز پاس کو. ټیک ده، نو ارې کې اولنې دی جی نیم، ټیک شو، نو هغه به ورته داسې پاس کو چې ډالر انډرسکور پوسټ او جی گیم نیم، ټیک شو. بیا چې دی بل پسې ده گیم ډیټ، سیکنډ پسې گیم ډیټ دی، ټیک ده. نو دلته کې به دا زه ولیکم چې جی ډیټ صحیح، او بیا پسې دلته کې دا جی وینیو گیم وینیو شو، او دلته کې به هم دې ته ولیکو چې گیم وی این یو ای صحیح شو. او بیا بل چې دی هغه پسې گیم آی ډي ده، په کوم ځای کې چې دی اپډیټینګ به کوي هغه به شي آی ډي، دلته کې به دې ته آی ډي پاس کو، ډالر انډرسکور پوسټ او جی گیم آی ډي داسې وه، ټیک ده. نو اوس په دا وګورو چې زمونږ کویري برابر ده او که نه. دا به ایډیټ کو او دا نوم چې دی دا به یو پی به دې ته ولیکو او اپډیټ په کلیک کو. دلته کې خو داسې ونه ښول، خو اوس په داسې کار وکړو چې دې ټیبل ته واپس راغلو، دلته کې یو پی راغلی، مطلب دا چې ویلیو اپډیټ شوه. چې ویلیو اپډیټ شوه نو زه به دلته کې ولیکم چې ډالر انډرسکور سیشن، او دلته کې به دې ته کم هغه سیم ویریبل نوم به زه یوز کړم کم چې دلته کې د گیم د اپډیټینګ دپاره یوز کړی دی، چې بیا بیا لیکل پکې نه راشي. ایډ گیم سکسیس، ټیک شوه. دې ته به زه ولیکم دلته کې ایډ گیم سکسیس از ایکول ټو، دې ته به زه ویلیو سیټ کړم چې جی ایم اپډیټډ successfully SUCCESSFULY this is the double ly I think. ٹھیک شو. او header بلا دی چینج کو، header با چینج کو، دیلا بولے کوئی کچھ لوکیشن، اور لوکیشن میں چی سپورٹس ایونٹس games.php بس دا بل دی لوکیشن شي. نو دا بیا اپډیټ کو او ګراوند به شي چې کیبورډ چینج شو. UP updated ground، ٹھیک تھا. گیم updated successfully، دلته کې UP ground شو. اوس پکې ټایم هم چینج کو چې ټایم هم چینج کو چې سوی، او اپډیټ کو ټایم هم چینج شو. اوس دا کرکټ اپډیټ کو، دا 2022 ته اړو کرکټ گیم بشي، او دا په 2022 کې ٹھیک تھا 2022 جنوری کې په دې ټیم به او ګراوند به کې نیو اپډیټډ. نو کرکټ اپډیټ شو په دې ځای باندې، ټیک تا. نو دې ایډیټینګ اپډیټینګ ټول اپریشن وشو. اوس په دې نور اپریشن کې هیڅ هم نشته، دغه سیم کانسپټ دی کوم چې ما دلته کې یوز کو، بالکل به سیم کې که تاسو بس نور کنټینیو کول غواړئ او د ښه پوه کېدو دپاره دا نور کتل غواړئ نو ټیک ده. که کتل نه غواړئ تاسو د دې ځای نه په مخ کې باندې خپل پریکټس هم سټارټ کولی شئ. دا کوډ چې کم ما ولیکو دا به ورته زه ګیټ هب ته هم ایډ کړم چې بیا تاسو ته اپډیټډ کوډ میلاو شي. گیمز کمپلیټډ، د گیمز کم کار چې و هغه کمپلیټ شو، او اوس به دا مونږ ګیټ هب ته پوش کو.
نو دی به ګټ هب ته پوش شي. دغه طریقه د سیم کریټ اپډیټ ډیلیټ دغه اپریشنز دي او دا پې تاسو پرفارم کوئ مختلف اکټیویټیز او څه چې پې کول غواړئ هغه پې کولی شئ.